قرض دی را باندې زما کور په ټوډېري کې دی اوس دې وخت کې अस्सलाम वालेकुम अब्बा संगे हालात खरी तो कम दे زه خو چې د صحبت کړي सोबत कधी او یو नुसता कोजेला نه नंतर रोजे किती तो मोसायकल जाण सला कळे زما چې مجبوري ده که نه समजपुरी दा نو زما خو نور څوک شته نه सामानो बांधे कार का वगैरह बाबा وکې ده که نه زه ته وایم که نه हाँ چې زما وړه برابرې دی زما چینی برابرې دی زما د کور خرچه برابر دی نو ما څه کول بیا हाँ بیا بس مونږ او دس به وکړو به بېغمه به ناست وو بس तर केना यो मेंटला राखेना बॅग आपल्या गोळाला زما مور وفات شوه हाँ ما باندې د هغې یو نیم لک روپۍ د قرض دی را باندې زما کور په ټوډېري کې دی اوس دې وخت کې زما بچي دي ما لېږلي مې دلته دا سړي موږ تنګوي پیسې غواړي زه لږې لږې هغې ته اوس ورکوم او کله زامنو له لېږم रामन के कार न कोई واړه دي لا یو نیم لاک روپے را باندې قرض دی دا د دا سره د مور دا مې د مور دي مور مې بیماره وه بیا وفات شوه په ځکه یو نیم لک روپۍ په هغې ولګېږي ها اوس زه هغې له منډې وامه څه هغې له ورکړم څه د کور کرایي مرې شي 2000 روپۍ کرایي ورکړم باقي ډوډۍ خرچه مرچه کړو ځان له دا یو نیم لاک روپو کې د سومه ختمې کړي دې کې چې ما صرف 150 روپۍ ورکړي دي څلور میاشتې کې ها او دې کې اوس د نغواړي او جی تای ته خپه بس زما صاحب نور واد نه دی خاطر ما په خپلو بچو سره وخت تېر کړی و چې ناست به وم ورسره چې ته داسې کار وکړي چې څنګه یو ډایرکټ ورشې ها او ورته ووایې چې یاره ستا 1,00,000 روپۍ پاتې دي او جی او ته پکې ډایرکټ دا 1,00,000 روپۍ واله او دا ورله ونیسې دا وګوره دا دا یو نو بیا به څنګه وي بیا په ډېر راشي اوس وایه الله دې وبخښي الله دې قدردان کا زما هېڅ وسیلې نشته صاحب دا ګوره خوږه روژه ده د روژې میاشت دا چې د خپلو بچو سره تېره کړې که نه بس نو ډېره مزه به وکړي ډېره مزه به وکړي ډېره زیاته ته په خپل کور شي به دا زموږ دپاره هر سره زما بس د اوس نه زه ته د دې ساعت نه زه روانېږم زم کور ته دا پیسې به هغه له ورکړم او خپلو بچو سره به کښېنم په عزت سره به کښېنم آی جاوسې اوس ما ته اجازت دی بلکل لاړم هسې خوږې د ښایست خبره نه ده هسې خوږې د ښایست خبره نه हाँ काका कौन सलाम हालात वजह बराबर ही جي اسكارونه نشته دې څه به ووایو الله ته پته نه بچو جامې شته او بس ونه کوي چې بس سبزي پې وړو الله خفقان نو ساته چې الله په عمر کې برکت وکړي خو بس تا کار نشته او موږ د کار د برکت نشته اوس زه خو حیران دیم موږ سره شم کنه مونږ وختي راځي ګرځو نو موږ کس ګورو چې و داسې یو کس چې دلته راله خوره درنه کی ولې نه او دلته کې چې کوم نه نو تاسو یې کار دي تاسو یې راځي ولې بیا موږ خدای ګرځو روزه کې خدای اوس سبا سلام شم کنه نو تو روزه دا تاسو نشم خرابولې ځوان کس را له پکار دي چې کار کولی شي کوم ځای کې ځای دغه ځای کې خوره ده ټوټرالي ولې موږ کوو کې سبا کوو یار کار نو روزه نه ولې نه نو خراب بشیرانه بابا کنه نو څنګه بیا کنه بیا مجبورې نشته نو سبا کوم ګرځم براسي الله ته پته راکړه بچو مې کپړې غشته بې ایمانه وې یار دونه وګټو چې بس هغه وس څو بجې دي 300 مليون دی او دا نه زامن د کار مار نه کوي اواړې دي مثلا مړ دی دونه په ماتري یو په کوو یو لور دی بکور دا او دو زامن دی واړي مثلا مړ دي دو زامن مې مړ دي لکه دا کار صرف ته او جنشته وګه څوک الله تعالی نو دا خو بیا او تا باندې ځکه کار نه کوم کنه چې زامن خو یو سیټ تکا چې هغه جوړ دی کوم کور دا هغه خور چې مې دا کما اره تازارونه کی بیا وایي چې کار را لپس پینې ګیره باندې خور در نه کړ
پاک دې تاره بیمارو دغه مو ساتي بیا داسې کار به وکړو کاکا حاجي دیاړي نن سبا څومره ده یې خو بیا بس نه حساسو کته 800 یا 900 ده د اختره پورې سورج دي لا سره پورې دي دومره وزه موږ هم نشته خو چې د اختره پورې دا ټایم چې کور تیر کې او په دې کې خپل منځونو کې عبادتونو کې نو څنګه وایي وایي د دې نه خبره زیه کوم ده خپل بچو سره کېنم او موږ کوم بچي چې پاسم د شپې 2 بجې بیا برکات وکم بیا روټه موټه هم بیا جمعه ته لاړ شم بس اوس برته کار ملو شي نو دا ټایم باندې نه دی دا باندې ټول وزګار شي نو دغه ټایم به ته ټول تیر کې خپل عبادت الله پاک دې بیا عمر کې برکات په ځوانه کې والله پاک دې خالي مکر ولا لګي الله دې ډېر رښتو خاون دا سوال سره دی راځي او دا سوال ضرور کوي فضل بیا او الله پاک دې بیا زه سیده کوړه به چې زما بس الله دې هغه مو ساتي بیا ډېر زیات خوشاله چې دا څنګه د الله پاک دا موجود دی او جی بالکل دا ټایم ټول تاسو په خپل عبادت کې تیرګئ بالکل کخیره دا غي نه پس چې دا د څنګه الله درته نه پس بیا الله شته یو خبره بل کو خی اما غفور نه لا ها چې کله د نور جنې کې نوې کپړې مپړې کې ورته خپه کی او جی بالکل بالکل نو اوس چې ضروري دلته ناس دونه اوس خو کیږي چې اختر له ولا کپړې والے کنه نو دا یو نور پکې سپیشل زما دا غخور دا یو نور پکې سپیشل زما دا غخور دا به ما خور دور سه ورته بوې چې ورور دې راغلی وې دک سه وې اے مجدا سمباد شاید بے وسو مسیحائی تا غریبو د سر سورے ہر درد من پا مخندان